بسم الله الرحمن الرحیم. د دغه ویډیو بحث په تصمیم نیولو باندې دی. هغه کوم موارد دي چې موږ نه پرېږدي ښه تصمیم ونیسو. ځینې خلک ښه تصمیم نشي نیولی، ځینې چې تصمیم نیسي ناوخته نیسي، ځینو چې کوم تصمیم نیولی په هغې باندې پښیمانه وي، ځینو ته خپل تصمیم ډېر قیمت تمام شوی وي، ځینې له تصمیمونو څخه ډارېږي، ځینې چې دي منتظر ناست دي چې شرایط وخت حالاتو ته وګوري او پس له هغې نه به دی چې شی کوي تصمیم نیسي. د تصمیم په اړه موږ په ټولنه کې د داود خان یو نقل قول ډیر زیات مشهور دی، وایي چې تصمیم د بری لومړنی شرط دی. له یوه کامیاب سړي څخه د یو شرکت رئیس و، هغه نه پوښتنه وکړله چې تا د بری راز په څه شي کې دی؟ هغه ویلې ما د بری راز په دوو کلمو کې دی. هغه کلمې دي ښه تصمیم نیونه، ښه تصمیم نیونه، ښه تصمیم نیونه. نو وایي دغه ښه تصمیمونه څنګه نیسئ؟ وایي د دې راز په یوه ټکي کې دی، تجربه. نو وایي تجربه دې څنګه ترلاسه کړې دی؟ وایي د دې راز بیا په دوو ټکو کې دی، خراب تصمیمونه. ما غلط تصمیمونه ونیول، هغې څخه مې تجربه ترلاسه کړله، اوس چې کوم تصمیمونه نیسم هغه ټول ښه تصمیمونه دي. نو که دغه سړي خراب تصمیمونه نه وای نیولي، غلطۍ نه وی کړی، اشتباهاتو څخه نه وی تیر شوی، نو دی به هیڅکله ښو تصمیمونو ته نه ورسېدلی. په دې بحث کوو چې هغه کوم موارد دي چې موږ د تصمیم نیولو مخه نیسي یا موږ نه پرېږدي چې ښه تصمیمونه ونیسو. لومړنی اشتباه چې خلک ترې ډارېږي هغه دا دی چې غلطي رانه ونشي. که تصمیم ونیسم دا تصمیم کیدای شي غلط تصمیم وي، داسې تصمیم مې مخکې نه دی نیولی، نو که تصمیم مې ونیو نو کیدای شي غلط تصمیم ونیسم. دا یوه ویره دی، یعنې دوی د غلطۍ نه ډارېږي. خو مخکې مونږ کوم مثال چې ورکړ په هغې کې ما همدا خبره وکړله، تر څو پورې چې ته اشتباهات ونه کړې ته تجربه نشې ترلاسه کولی، تر څو چې ته تجربه ونه لرې ته ښه تصمیمونه نشې نیولی. دویم طلاق چې دی هغه دا دی چې یعنې نن خو تصمیم نه نیسم، ځکه نه نیسم نن ډېر زیات بې حاله یم، ډېر زیات ستړی یم، خوند مې نشته دی، نن تصمیم نه نیسم. دریم چې خلک ترې ډارېږي هغه دا دی چې دوی یو معجزه‌آمیز وضعیت منتظر دي. هغه معجزه‌آمیز وضعیت دوی منتظر دي، وایي که الهام را باندې وشي نو ته ودرېږه لږ ویده شم، خوب کې راته کیدای شي دا خبره وکړلی شي. دوی نور معجزې ته ګوري، دوی نه هم تصمیم پاتې کېږي، بس منتظر وي. معجزې خو اوس پوهېږي چې معجزې بند شوي دي، پیغمبران نشته دي، چې پیغمبران نشته معجزې هم نشته دي، نو خلک به همدغه فکر کوي او بالاخره تصمیم ترې چې شي پاتې شي. څلورم طلاق چې خلک د نه تصمیم نیولو سبب یې ګرځي هغه دا دی چې دوی مستر پرفیکشنست دي. مستر پرفیکشنست دوی غواړي چې ټول شیان په خپل اصولي ډول باندې برقرار شي، برحاله شي، پس له هغې نه به دوی تصمیم نیسي. لکه که ده ته ووایي چې ته خپل تجارت شروع کړه، وایي والا په افغانستان کې چې دی فساد ډېر زیات دی، نو که زه تجارت شروع کوم نو ډېر داسې فساد سره به مخامخ کېږم او زه نه غواړم. ښه کاروبار شروع کړه، وایي والا په افغانستان کې چې دی امنیتي وضعیت خراب دی، زه کاروبار شروع کړم. کارخانه جوړه کړه، وایي دلته خو برق نشته دی او چې برق نه وي ماشین زه سره کوم وچلوم او ماشین لپاره چې دی انرژي ته ضرورت دی. بس دوی غواړي چې دوی ته به ټول وضعیت، برق به هم 100% وي، امنیت به هم 100% وي، شرایط به هم 100% برابر وي، پس له هغې نه به دوی بیا تصمیم نیسي. نو دوی نه هغه پرېکړې پاتې کېږي، دوی نشي کولی چې تصمیمونه ونیسي. پنځم طلاق چې دوی د نه تصمیم نیولو سبب ګرځي هغه دا دی چې نن یې وخت نه دی، یاره نن ورځ تصمیم نه نیسم، نن خو پنجشنبه دی، پنجشنبې څنګه سړی تصمیم ونیسي، جمعې ته به هفتې ورځ ته به تصمیم نیسو، بیا هفتې ورځ کې دې ته بله پیښه وشي، بیا هم تصمیم چې شي ترې پاتې شي. بل طلاق چې دوی د تصمیم نیولو مخنیوی کوي هغه دا دی چې خلک به څه وایي، که داسې کار وکړم خلک به څه وایي، که دغه کاروبار شروع کړم خلک به څه وایي، که په دغه دفتر کې وظیفه واخلم خلک به څه وایي، که دا رقم جامې واغوندم خلک به څه وایي. نو دوی هم تصمیم نشي نیولی، دوی نه هم تصمیم چې شو پاتې شو. بل مشکل چې دوی سره به وي هغه دا دی چې دوی وایي چې والا دا خو دا یې چې شی دی، دا خو والا که په تصمیم نیولو ارزېږي،
دا دومره مهم تصمیم نه دی چې موږ یې ونیسو. خو کله واړه واړه شیان د ډېرو غټو توانونو رامنځته کېدلو سبب ګرځي. تاسو به لیدلي وي چې په اوړي کې واړه واړه ماشي دي خلچیچي او خوب ته یې نه پرېږدي. که دغه وړوکي ماشي راواخلې ګورې ډېر زیات واړه دي خو د خلکو لپاره غټ مزاحمتونه رامنځته کوي. نو ډېر واړه شیان دي چې هغوی د توانونو رامنځته کېدلو سبب ګرځي خو خلک هغوی ته په ارزښت نه ورکوي یا په درنه سترګه نه ورته ګوري. اتم تلک چې د خلکو د تصمیم نیولو مخه نیسي هغه دا دی چې زه صحیح کس نه یم، زه څوک یم چې تصمیم ونیسم. دوی لکه خپل ځان چې دی هغوی ټیټ راولي، هغوی د تصمیم نیولو په هغه پرېکړه کولو کې خپل ځان نه ګوري. نو دوی وایي یاره زه په هغه مقام کې نه یم، په هغه حیثیت کې نه یم یا په هغه موقف کې نه یم چې زه تصمیم ونیسم. تصمیم باید امام منیجر ونیسي، تصمیم چې دی امام پلار باید ونیسي، تصمیم چې دی مونږ کورنۍ باید ونیسي، تصمیم چې دی مونږ د کوڅې مشران باید ونیسي. دوی نه هم چې دی تصمیم نیول پاتې کېږي. بل یو تلک چې دی هغه دا دی چې ما خو فکر کوو چې دا خو ډېر زیات آسان کار دی، زه څه خبر وم چې دې شاته دومره غټې قصې دي. هغه ټایټانیک والا دی، ټایټانیک والا چې کله هغه په اوبو کې یخ ولیدی نو هغه فکر کوو چې دغه یخ چې دی ډېر زیات کم دی، د سره چې کښتۍ و هم چې شی کېږي ترې تېرېدلی شو ځکه دومره ډېر هغه نه دی، ډېر زیات یخ نه دی چې هغه به موږ د کښتۍ مخه ډب کړو. خبر نه و چې دا یخ دا لاندې چې شی لري، لاندې کونده دی، لاندې تهداب لري، لاندې بیخ لري، هغه بیخ چې دی ډېر زیات قوي دی. نو دغه ډله چې دی هغه وضعیت ښه نه سنجوي، نو بیا یې دې سبب کېږي چې هغه چې شی وکړي همداسې ترې پاتې شي یا چې دی هغه اوایلو کې وډار شي. کله چې اوایلو کې وډار شو بیا تر اخره پورې بیا پرېکړه نشي کولی. او آخري طلاق دا دی چې دا خو که زه تصمیم ونیسم دا خو که غلط شو، که ناکام شولم یا ښه پرېکړه مې ونه شوی کولی نو دا خو به ما حیثیت ته سخته ضربه ورسوي. په کام کې، په کورنۍ کې، په کوڅې کې، په دفتر کې به ما حیثیت ډېر زیات راټیټ شي. نو دغه ډله هم چې دی تصمیم نه نیسي. که چیرې غواړئ تصمیم ونیسئ نو باید ځانونه په دغو تلکونو کې ګیر نه کړئ. د ښه تصمیم نیولو لپاره باید دغه موارد چې دي په دغو باید موږ وخېجو، تیر شو چې بالاخره موږ تجربه ترلاسه کړو. کله مو چې تجربه ترلاسه کړله بیا به موږ تل وکولی شو چې ښه تصمیمونه ونیسو. که دغه ویډیو مو خوښه شوي له نورو دوستانو ملګرو سره شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې